ودلدیستی دا توبا ولپ ماماینا ستا دیاری نشتا مزار دلتا شنواری تا هم وار کو شنواری سلامون او نیکی زنی میمانا سلام علیکم. وعلیکم السلام. دا تلویزیون غږ د لکټیټ کا هر کله راځي خبرونه ته د پښتو سپیشل ورځ د بختوره تاسو دې مبارک ټول پښتنو ته موږ پښتو ورځ ته مبارکي وایم او بالخصوص د پښتو تلویزیون کارمندانو ته. قربان شم ګوره کنه اوس خواندو که لکم ځای نه خبره کې شینواریا زه د ایران نه غږیږم. ایران کې چې کې ایران چې د غریبۍ ته راغلی دی غریبي بدل رانه نشي پیسې به ګټې پښتو دي خو دې خوا نشي او پوهنتون ته دانشګاه ونه وي غر کو پارک بم کې پیسې خو به اوراد نه اوراد الله تعالی درته درکړي چې ژبه دې له لاسه لاړه نشي. نه د پښتنو په کار کې خواته خبره نه ته خپله ژبه د پلرنۍ او مورنۍ ژبه له لاسه ورکړي. داسې دا خو د پښتو په غیرت کې څه کنه هیڅ کله دا خبره نه قبلوي. قربان شم بس خپل پښتو ژبه بم ساتي او په څنګه دې کې د دې ژبې عزت به ساتي. عزت په څه شي کې ده چې تل مدام به دروغ بنوي صفاکار به اوسېږي ځوانمرد به اوسېږي چې هلته د هغه خلکو ته اندازه ولګېږي چې را پښتانه دغسې دي یا کوم تصویر چې دی د پښتنو نه لري که نه هغه تصویر یې له ذهن نه ووځي او ووایي چې یاره دا موږ غلط اورېدلي چې پښتانه یاره په جګړو سره بوخت دي پښتانه تعلیم یافته خلک نه دي پښتانه داسې هماغه ځای کې چې تاسو انسانیت له خلکو سره وکړئ د ارواخات باچا خان صاحب هغه کومه تګلاره چې هغه ونیسئ نو انشاءالله بس د پښتو عزت به خوندي پاتې شي. بالکل دې شک ولا هوښیار شوی نه یم تشکر تکلاساوی صحبت چه هوري دا د کډومن د و بادام فني والله بادام جو خرم زوی په بدبختی و بادام شخر مزونه په بدبختی شپو سره لیمو میمو سره خدمت لیمو سره لیمو د مونږ غریبانو ته لیمو کچې بادام راځي ونه سه خبرونه کې د ګډون سره خوشاله د پښتو ورځ ولري. تشکر ډېر خوشاله شو ټول پښتنو. دا چې د پښتو ټلویزیون نه دی کوم خبرونه ډېرې خوښېږي ما والا دغه د مولوي صاحب څه نومېږي مولوي صاحب میربالي نومېږي دغه زه همیشه زنګ ورته وهم او موږ ته خو همیشه زنګ نه وایي موږ ته خو بیخي زنګ نه وایي دا اوس موږ سره غږېږي نه قبرستان سره غږېږي کوم ښه پروګرام یې هغې ته راسئ که نه تاسو خو نه راځئ هغو پروګرامو ته ولې دا پروګرام ته د پام وړ نه ده که څنګه چې الله ورور ول دې زه راواچوم خو زه ښه ده که نه هغه دیني خپرونه ده دا خو زه د سلامونه په دیني خپرونه کې اړیکه مه نیسه له موږ سره نیسه دا یې وایي په یوه ښې خپرونه کې تاسو نه راځئ په ښې خپرونه کې او دا اوس د موږ خو ګوره ګریوان شکېدلی دی موږ د خپرونې ډېره زیاته مننه ورسې اړیکه دې ونیوله له موږ سره ورځمه دغه نورونه هم چې په اړیکه کې دي حمزه صاحب ته بیا هم حمزه صاحب ته ډېرې باندې ورځه حمزه صاحب سلامونه ولیکې دې مې حمزه صاحب اوري السلام علیکم. وعلیکم السلام هر ورځ د پښتو ورځ بختوره ښه شکر تاسو خو خیرات تاسو ټول ته سلامونه کوم. الله تعالی دې وبخته خیر وروره تیار ته کړی په خیري څوک یې له کوم ځای نه خبرې اترې کوي شکر درته راکړه یوه غېږه راکړه کمره به واچوې لیدلی نه غاړې ته ده ولې اکا څنګه چې خشکي بادام ورسره خوري بادام نه دي بس د نخود دي چاکلیټ هم شته بادام هم شته ممیز هم شته همدا د پښتو ورځ ده خوشې خبر خو نه ده که نه مونږ مسافر د کویت نه خبر پاچا صاحب د مسجدي ما دا ته د ولسوالۍ قربان شم بیا دوبۍ خو اوس زمونږ خپله ده مسافر چیرې قربان دوبۍ خو د افغانستان یو ولایت ده ولاړ زه وګورې دوبۍ والا پکې دونه نه اوسېږي لکه څونه چې افغانان پکې اوسېږي مه وایه چې مسافر یم
اخر نیسو هغه به منګه شي لا اوس کله کویت کې او دوبۍ کې نه یو ها کویت کې دي کویت کې مبارکي تاسو ټولو ته کوم ته ټول غواړم پښتنو ټولو ته مبارکي ورکوم ډېره مننه جمیل درانی ته مونږ مبارکي وایو قربان چې شه ده جمیل دران قربان له ټولو بس رحیمي صاحب نه او بس دوی پلان کې دي را سره دې تم د پښتو د ورځې مبارکي وایو بس اړیکه به ان شاء الله اخلو ښه دا راته وایه چې دا د پښتو اکا ما سره ملګري ناست څو ملګري دي نومونه ورته ښیم دوی ته سلامونه کوي او د پښتو مبارکي ټول افغانانو پښتنو ټولو ته ورکوي یو حاجي صاحب حاجي صاحب جمال دی یو محمد جان دی یو ګل زمان دی ګل زمان سره مشهوره ګل زمان ته سلامونه کوي شاګرد ته سلامونه کوي د کویت نه سلامونه کوي ډېر پښتنو ټولو ته سامان راځي دا ټول ته سلامونه وړاندې کوي ډېره مننه بس مونږ رفیقان مونږ سره پلان کې ده مونږ ته هم سلامونه وایي تاسو ته هم سلامونه وایي انشاءالله اړیکه به ورسره وصل کو او که الله تعالی رضا او خپرونه زر ختمه نه شوه نو مننه ډېره زیاته ګرانه وروره چې اړیکه مې د پرې هم کړه خپله قوانین در سره نه کړه خطرمند دوستان دي څنګه د خوښه دا کار لنډې لنډې پوښتنه به ترېنه کوو چې ټولو ته وار ورسېږي عبدالمتین سروري پلان کې ده عبدالمتین سروري دغه محمد نور ولا چې سروري وخت کېږي سروري صاحب سلامونه او نیک هیلې به السلام علیکم پښتو ورځ د نیکمرغه ګرانه وروره د تاسو نیکمرغه وي اکا ته او تاسو سره ډېر ډېر سلامونه وایم او د پښتو د ورځې مبارکي درته وایم کارمندانو ته تاسو ته د ټولو افغانانو ته د پښتو د ورځې مبارکي وایم مننه ډېره زیاته ښه راغلی خپرونې ته او پوښتنې ته وکړه اب دا راته وایه چې دغه د پښتو د ورځې په خاطر تاسو څه کړي دي پښتو د ورځې په خاطر کوم پوښتنه دې ونه کړه چې چېرې یم زه ایران کې یم ایران کې د پښتو د ورځې لپاره باندې ته څه شی وکړي مستي واخله کنه ما ولا رانی استاد او بلا خان دا محمد الله دا رحم الله دا محمد امین دا اسمه ټول ملګري راغلي وو بس یو مراسم جوړ کړي وو د پښتو د ورځې خاطر باندې استاد څومره ښه ګورې لږ مستي واخلې قربان لږ بادرام پکې ټوټه کوي نوشجانې کوي چې مغزم لږ ساړه شي که نه یو بل ته سره غېږې ورکوي او ښې پیسې وګټئ راشئ خپل کلي چم ته راشئ له ښوونځیو سره یو مرسته وکړئ یو دروازه ورته جوړه کړئ یوه ته قلم کتابچه واخلئ خپلو ګاونډیانو کې وګورئ چې کوم یو غریب دی له هغه سره مرسته وکوئ داسې فکر وکوه چې خپل ګاونډي سره یې مرسته وکړله پښتو سره دې مرسته وکړه ټول سره بلکل ډېره مننه د خپل اړیکه راواخله نورې اړیکې به هم راواخلم عبدالمنان جلیلي صاحب هم موږ سره په لاین کې ده رفیق خان هم جلیلي صاحب سلامونه لیکلي مې ومنه پښتو ورځ د نیکمرغه جلیلي صاحب غږ مې اورې غږ مې جلیلی صاحب اول جان په لوري اول جان استره ماشي اول جان نه غږیږي که څنګه اول جان لمونږ نه خفه ده لکه چې خو بیا به هم اړیکه راواخلو لکه دی وایي چې ما انځور ولګاوه دلته به موږ انځور هم وګورو اول جان وروره غږ مې اورې او نه شوی کړی اول جان اړیکه هم له ځانه سره وساتو محب سره مخکې اړیکې نه ښه بس به اړیکه به یې پرېږدم رفیق خان ته به ورسو رفیق خان سلامونه او نیکې هیلې مې ومنه صدیقي یاره سلام علیکم وعلیکم السلام هر کله راشې ګرانه وروره پښتو ورځ دې نیکمرغه الله دې تاسو ته نیکمرغه وي زه خپله مبارکي ټولو پښتنو ورونو که په خارج کې او که په داخل کې وي ټولو ته مبارکي د زړه اخلاصه وایم ډېره زیاته مننه
رضا خان نصرت موږ سره په لاین کې دا جمیل درانه او فرید جان صافه هم د لګه چې کنه اول جان موږ سره په لاین کې د دې سره هم خبرې کو وروره د پښتو ورځ د مبارک شه قربان کاسه تاسو ته مبارک وي او پښتو څنګه ټول ته مجاته موږ طرفه مبارک وي او موږ غنډواله ته مبارک کی ډیر وایي ژوند دی وسی دتا له طریقه شاوخوا کوم ملګری چې د ناس هغه ته مبارکي وي یو خبره درته کومه غنم چې راځي صحیح پښتانه شو ترڅو بس موږ دا وایو چې یاره ماکوز ورته لمکه زما سر نیټیټه ده شاید چې په ولفت کې هم پښتون پاتې کېدم راځي چې لګ خشو مطلب دا ده دوا خروخه کیږي چې لګ خشو یقین وکړه چې د دنیا په ګوټ کې وګرځي موږ نه پوهېږم چې دا موږ وخت خدا څنګه حساب دی یاره وخت جوړیږي نه غدا ورځ نه مو چاته بد ویلې نه مو څوک کنځلې دی وس بد چې مو لیدلې خدای غو بدم په ویلې دي بیا هم بس موږ چې رجای نه لرو دا ولې نه جې لرو جایم ډیر ده خدای کوي هغه د خپل نظر دا د سوال کوم ټول په خاطر ماده فایش دا ټول دا چې یو اتفاق شي یو من محبت شي یو لاس ورونه شهر ته چې ټول سره پښتون شو په پروختیا په کلاکا بالکل پښتانه خو یو په پښتو باندې عمل وکړو نه مطلب پښتانه یو چې باید عمل وکړو چې تاسو ورسو پښتو په سیمه کې پرې نکړو نه بالکل ما دا خبره کوله چې نورو دوستانو د څه پیغام ده چې د پښتو په خاطر باندې څه وکړي تخنیکی همکار راغله که څه خبره خو بني او دمه تر راغله دا وای د ماخلو بل مې هم را رسیدله د خبرونه نو ځان وروره رفیق خانه خو په ملي د سره کوو لاله د ماخلو قدمون دن کو یو بل مې هم راغله په خبرونه کې بابا لنه ورکو وروسته د دمه بدای خپل او پیژنې تاسو به درو پیژنئ